Assalamu alaikum, guys. I hope everyone is good and healthy and happy. As today our video is special for our MMA fighter in Afghanistan, Ahmad Wali Hotak, who had fight against Leonardo Barbosa, a Brazilian guy. He came to Kabul to fight against Ahmad Wali Hotak. So Ahmad Wali Hotak won the fight. So our video is only for him to congratulate to all Afghans about the fight. And now I'm going to speak in Pashto as well. Assalamu alaikum, ګرانو افغانانو. نن به موږ ویډیو کوو، یو لوګینګ کوو سیټ د احمد ولی هوتک د فری فایټ دپاره چې کومه لوبه دوی لرله. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې احمد ولی هوتک لوبه لرله د برازیلي سره، هغه لوبه یې وګټله. د ما سجاد محمد بهر وخت ما نه پوښتنه کوله چې لوبه خو مو وګټله، موږ ویډیو ونه کړه. نو ما ویې ځه خیر دی خیر دی، خو خیر مجبوره کړم چې نن دوی سپیشل ویډیو وکړي. زه ښه پوهېږم چې ناوخته هم دی، خو بیا هم دوی غوښته چې نن ویډیو وکړي او یو افغانانو ته مبارکي ورکړي د احمد ولی هوتک د ګټلو چې کومه لوبه ده د برازیلي سره لرله په کابل کې چې هغه ګټلې ده. لږ ناوخته دی، خو بیا به سجاد محمد بار د ما نه دا پوښتنه کوله چې موږ ویډیو ونه کړه، افغانانو ته مبارکي ورنه کړه، خوشحالي مو څرګنده نه کړه اوسره. نو زه مجبوره شوم چې نن د دوی ویډیو تاسو ته وکړم او تاسو سره شیر کړم انشاءالله. او تاسو ته به اوس سجاد محمد هم وغږیږي چې دوی څه وایي او څه یې په زړه کې دي. ها سجاد. Assalamu alaikum grano malgaro. Congratulations to all Afghans for the win of Ahmed Wali Hotak against Leonardo Barbosa. Ahmed Wali Hotak, I'll tell you this. Every fist that went to your face, every bit of blood that came out of your body, oh how much that hurt us. Oh how much we were praying for you. But alhamdulillah, with Allah by your side, you won the match. And we are so happy for you. Alhamdulillah, alhamdulillah. Well done, Sajad, well done. Okay. Assalamu alaikum grana Afghanano. I also want to congratulate the win of Ahmed Wali Hotak against Leonardo Barbosa. With the help of Allah, he got the win into his hands, and he also brought the happiness to the people of Afghanistan. Correct, yes. And also thank you to another beloved MMA fighter, Baz Muhammad Mubaris for helping Ahmed Wali Hotak, even though it wasn't even your job, you weren't even in charge, and you jumped out of your seat and went into the cage and cleaned the clean blood of Ahmed Wali Hotak. Well done. We really appreciate it. Thank you. And we are also happy because that's bringing the unity of Afghan people together. Wow, well done Muhammad, well done. Yeah. Anything you want to say more? Yeah, that's it. Okay guys, ګرانو افغانانو، زه په پښتو کې هم درته وایم، د دوی ترجمه به هم زه درته وکړم. د محمد سجاد او د محمد د سجاد خو په خبرو به هم تاسو هم په شوی ډېرې کلیرې خبرې وکړې چې کومه لوبه وه د برازیلي نوم چې شو سجاد لیونالډو باربوسا سره چې کوم په کابل کې د برازیلي هلک سره د احمد ولی هوتک لوبه وه. الحمدلله چې د په ګټه تمام شو. سجاد وویل چې د خدای په کومک الحمدلله چې د لوبه وګټله، کني د هغه درد موږ احساس کولو چې هغه ویني ډراپ چې دنه د پوزې نه روانو، موږ احساس درلودو ورسره دردېدو. خو شکر الحمدلله بیا هم چې په اخر کې احمد ولی هوتک لوبه وګټله او موږ ته خوشحالي راوبخله. او بیا محمد وایي چې کله احمد ولی هوتک هغه کې زخمی شو په کیج کې، نو زه دا په پرسیم وایم چې دغه میسیج امکان لري چې باز محمد مبارز ته هم ورسیږي. محمد وایي چې کله دوستای عزیز وقتی که احمد ولی هوتک فری فایت داشت که یک بچه برزیلی در کابل
دامو احمد ولی هوتک یک بوکس خورد، از بینیش خون برآمد. باز در وقتش محمد میگه که وقتی که باز محمد مبارز از چوکی خود خیست، رفت در درون کیج، خون احمد ولی هوتک صاف کرد، کاتش کمک کرد. میشه که کدوم میدوایس هم داده باشه، برایش تسهیلی داده باشه. باز محمد میگه که این بسیار ما را خوش کرد که یک MMA در کیج فایت میکرد، دیگرش رفت باز از امو خون صاف کرده، کاتش کمک هم کرده. یعنی کدوم شاید که میشه که ادوایز هم داده باشه. تشکری میکنیم سپیشل از باز محمد مبارز که امروز در کیج رفت خون احمد ولی هوتک صاف کرد، کلین کرد. و باز این هم میگه که این ما را بسیار خوش ساخت از خاطر که این یک پیغام یونیتی است، پیغام وحدت است که ما کلگی انشالله همی تو جوانای افغانا کلگی یک جایشان خدمت به افغانستان کنیم که از هر را باشه کمک به افغانستان برسه. بازم خدای دې وکړي چې ټول پوه شوي وای د سجاد د محمد په میسیج باندې ان ما طرف نه هم ټولو افغانانو ته د لویه بریا مبارک او الله دې وکړي چې هر وخت د افغانانو په مخونو په شونډو باندې مسکا وي او خوشحالیانې وي. الله دې په افغانستان کې سوله راولي. Sajad, you guys can say Allah bring peace in Afghanistan. Ameen. نو دویم دغه د میسیج درته کړو امیر. Amir, what are you gonna say to Ahmad Wali Hotak? Say Ahmad Wali Hotak. Zindabad. Zindabad MMA. Zindabad MMA. Afghanistan. Afghanistan. Zindabad. Zindabad. Baz Muhammad. Baz Muhammad. Mubarak. Mubarak. We love you all. We love you all. I will give a big laugh. Bye. Daddy, sorry, yeah, we Galbi. forgot to mention. Yes. So guys, if you're new to sorry, our yeah. it's fine. Yeah. Sorry, can I just say something before that? I want to give a message to all Afghans out there. Well the done, love Sarah. between those two MMA fighters, that is the role models Afghanistan need to be looking out for. Wow. Yes. Well done, Because the Sarah, love well between those MMA fighters was outstanding. It was literally incredible. Well done. ګران افغانانو سجاد وایي چې دغه د کومه مینه چې هغه ورځ د احمد ولی هوتک او د باز محمد مبارز ترمنځ وه د کیچ ته چې کومه کله مبارز ورغی د وینې سبق دی وایي چې دغه مینه بیخي د سوچ نه بهر وه چې یعنی دوی ډېر خوشحال شوي دي په دغه باندې چې څنګه یو MMA فایټر مبارز د خپل چوکۍ نه هیڅ که او د محمد ولی هوتک وینې صفا کړې. زه خپلم قربان از اردوی تانم. تشکر قربان. سلام علیکم. Now give subscribe message to Muhammad. Okay, so guys, if you're new to our channel, make sure you guys don't forget to subscribe, like, leave a comment down below, and also don't forget to smash the notification button. We love you all. Oh, we love you. Bye.